أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ضیاءالدین محمدي ستاسو ورور. نن زموږ درس دی په ډیټابیس کې. داسې یو شارټ ډیټابیس په ایکسل کې باید جوړ کړو. بعضې ملګري غوښتنه کوي، خو دغه یو ریویو زه ورکوم. دا مې جوړ کړی دی، دې باندې به ډېر زیات وخت لګي. دې باندې به سټپ بای سټپ کار کوو. کیدای شي یو سټپ یا دوه سټپ وکړي، انشاءالله په را روان په کلاسز کې دا پوره شي. د ټولو نه مخکې باسي داسې د ټیلرو دوکانونه دي، دا ټیلرز چې کوم دي، کم کالي چې ګنډي، دوی غواړي چې داسې یو وړوکی شان ډیټابیس جوړ کړي چې مثال په هغې باندې خرچه هم رانشي، مصرف هم رانشي، او د ده چې کم ضرورت دي او ضرورت مطابق د ده ډیټا د دې کې پاتې شي. تقریبا دې کې ته کولی شي په 10,000 1,00,000 10,00,000 کسان په دې کې ته چې دی ځان سره ډیټا د ټولو وساتي. خو دې دپاره به تیز سیسټم هم پکار وي، او همدغه شان چې دی د دې دپاره به چې دی چې ریم هم زیات وي، ځکه خامخا کله چې دا ډیټا زیاتېږي نو دې سره چې دی د دې نور هم دا کوم درنوالی چې دی نور هم دا درنېږي او زور بیا زیات په کمپیوټر باندې راوړي. دغه یو خیاطي وه، سمارټ خیاطي او رخه پلورنځی. د دې دپاره ماته یو ملګري وویل چې یاره داسې یو څه شارټ ډیټابیس، یو سمال وړوکی ډیټابیس راته ایکسل کې جوړ کړه چې د هغې نه موږ ورقې هم پرنټ کړو، او مثال یو ورقه امپلای ته ورکړو، سوري یو ورقه چې دی مشتري ته ورکړو، یو ورقه موږ سره پاتې شي. نو بیا زه په دې باندې خدای شته زه پېښور کوم، ما په دې باندې شروع وکړه. نو دغه زمونږ چې دی یو شارټ ډیټابیس دی، صحیح ده. زه تاسو سره صرف دومره دغه کومه، تاسو سره د دې ډیټابیس دا کوم شارټ ډیټابیس چې دی وي لوک اپ او اف ارر فنکشن پکې موږ استعمال کړی دی. دې صرف سمال انټروډکشن تاسو سره کوم. ګوره د ټولو نه مخکې د نه په اخیستلو ورقه ده یا نه صفحه ده، یعنې په دې کې ګوره که زه وغواړم مثال په څلورم ده، مثال یو کس ماته راځي په 4 نمبر باندې او د هغې نوم دی مثال مستجاب، په پښتو کې لیکم مستجاب نوم دی، مستجاب محمدي مثال کې طور په دی نوم دی. او د دې سره سره چې دی د دې مشتري نمبر هم زه ځان سره لیکم، 0 8 14 2 مثال دا نمبر دی، کنټیکټ دی، صحیح ده که نه. غواړئ چې دغه نمبر یې تاسو چې دی په انګلیش کې ولیکئ، نو بیا باید داسې شي چې دا باید انګلیش ته واړوئ. دلته مثال ولیکئ 0 8 14 2 صحیح دی، کنټیکټ ده. دې نه بعد موږ غواړو چې دلته ډیټ ولیکو، نو تاسو کرنټ ډیټ مثال ما ولیکه ټوډے، چې په کوم ورځ باندې دغه کس راشي هغه ډیټ ما ولیکه. د دې نه بعد چې دی باید دلته نه، نو موږ داسې کوو، صحیح ده. دلته ډبل کلیک کوئ په دې لاین باندې، دا خپله صحیح کېږي. په کوم تاریخ باندې باید مثال دا ځي، نو هغه اینډ ډیټ به دلته ولیکئ چې مثال دا موږ لیکو ټوډے، په تاریخ باندې دا غواړي چې دا جوړه تیاره شي، نو موږ دلته دا ولیکو او چې انټر کو نو موږ سره به ډیټ راشي. دا ډیټ کې به تاسو دلته راشي چې کوم ډیټ تاسو سره راځي هماغه ډیټ ولیکئ، صحیح ده. نو موږ راځو دلته لیکو چې مثال موږ سره 11 تاریخ یا 11 میاشت او 28 تاریخ دی او 2024 کې باید زه دا جوړه ورته څه کړم، واپس کړم، صحیح ده. د دې ګول قد تاسو په دې باندې ښه پوهېږي چې مثال ګول قد مثال کې طور په زه وایم چې د دې ګول قد دی 3 یا مثال 30 لیکم، همدغه شان زه لیکم استین نستوړي یا څه شي دي، تاسو څومره چې لیکئ که نه هسې اندازتاً زه لیکم دومره. شانۍ لیکم 4 مثال، همدغه شان یخن، دا ټول د ټیلر دپاره دي. باغالې چې دی 15 دی، دا چې دی مثال تنبان 7 دي. نور خو په دې حساب زه پوهېږم نه،
خاصې زه تاسو ته دا د کوم پاچای چې د دومره ده صحیح ده دې خوا راواوړئ دلته تاسو ته مکمل دا کولاویږي کوم ساده کف لري یا ګول کف لري یا مثال ګول پلیټ کف لري نو دا لري ګول پلیټ کف دې ځای کې زه غواړم چې مثال بل سیده بین نیمه لري نیمه بین ګول لري پول بین لري نو ما پول بین ورکو دې باندې چې دی درزیان پوهېږي ښه نو دا یو درزي ته ما جوړ کړی و نو مثال مجه چک دی یا چیک دی چې دی کنداري لري یا کنداري جال لري صحیح نو دا څنګه رانلو ښه همدغه شان که وغواړئ چې بله دغه سیده کالر یا کټ کالر یا چې سویا لري دا دې دلته انتخاب کړي دې کې به دا ټول ته څه کړي انتخاب کړي صحیح ده ګول لمن لري دلته چې دی مثال کے طور په لري ګیبي پرتوګ لري صحیح ده مخامخ جیبونه لري دوه لري څه لري یو لري نه لري څنګه که نه زه وایم چې مثال یو جیب لري بیا ورپسې بل جیبونه که نه جیب لاندې جیب که نه جیب کې جیب که نه دا ستاسو په بعضې دغه پوهېږي ټیلران بغل جیب سایډ ته چې کوم دی دوه جیبونه غواړي چې دا مثال دغه کوم مستجاب راغلی دا وکړي همدغه شان ډبل چمکدار ولګوي همدغه شان چې دی غاړه پکې څنګه غاړه وکړي ګوره دا ټولې غاټې دي پټۍ که چې شی دي پتي یې څنګه دي زه پرې نه پوهېږم خو بیا هم ما جوړ کړی و که بیا زده دې دپاره زه تاسو ته ښیم که نه که چېرته غواړئ چې یاره دا مونږ جوړ کړو نو تاسو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټونه ولیکئ نو زه کولی شم چې زه بیا تاسو ته دا جوړ کړم که تاسو غواړئ نه نو بیا زه څه ته جوړم صحیح ده دې کې تاسو به څه کوئ دې کې به تاسو ګوره دې کې څه دي نومونه ورکړي دلته نومونه نشته نو دا به داسې کوم دا غالبا ما نه پاتې شوی دا به ما نه پاتې شوی زه راځمه چې دا زه والمه نو اوس به زه بېرته اډ کړم دې کې مثال زه نوم اخلمه صحیح ده نوم اخلم مثال بله ایمیل نوم اخلم ایمیل چې دی رقم ټوټل روپۍ څومره کېږي مثال 4000 یا 400 روپۍ کېږي په دې کې چې دی موږ ته 100 روپۍ راکړي دي موږ ته راکړي دي مثال 200 روپۍ اډوانس کې راکړي دي نو پاتې څه شو 400 تاسو به د ټول نه مخکې دلته راځئ ګورئ به دې د آی ډي څوم نمبر څلورم په آی ډي باندې تاسو بیا د دې خلاصه راویستی شئ اوس دلته موږ دا ټول هر څه لیکلي دي دا پیج دی د دې صحیح ده تاسو دلته راشي دې ځای کې به تاسو ولیکئ څه شی به ولیکئ دلته به ولیکئ چې مثال څلورم نمبر نو زه څلور لیکم چې څلور ما څنګه ولیکو انټر مې کړو نو اټومیټیکلی دلته چې دی تاسو سره ډیټا ټوله راوړي ګوره هلته موږ هر څه لیکلي دلته ګوره 400 روپۍ دي 200 وصل شوي 200 پاتې دي صحیح ده او داسې پسې لاندې راشئ دې کې هم لیکل شوي دي کولی شئ تاسو د دې کنټرول F2 باندې یا کنټرول P باندې دې پرنټ پریویو وګورئ دې پرنټ پریویو به داسې راځي دا چې تاسو پرنټ کوئ که نه نو دا چې دی سوري دا چې تاسو کله پرنټ کوئ نو تاسو دا شین لاین باندې تاسو کولی شئ چې په دې باندې تاسو دا کټ کوي نو نیم به یو به چې دی مشتري سره پاتې کېږي یو به تاسو سره هماغه کتاب چې تاسو کوم ځای کې یا څه اخیستی وي نو دا تاسو سره یو ریکارډ به پاتې کېږي د دې نه بعد که غواړئ چې یاره په یو پیج باندې مکمل راشي نو کولی شي چې دلته څه وکړي څلور ولیکي او انټر یې کړي نو دا چې دی د یو پیج دپاره موږ جوړ کړي دي صحیح ده دې کې مستجاب ګوره نوم یې دی د ټلیفون شمیره ده دغه چې دی تاریخ دی ډیټ دی دا ډیټ زه پرې صحیح کوم که چېرته تاسو غواړئ چې صحیح کوئ تاسو به فارمیټ سیل ته لاړ شئ فارمیټ سیل کې به د دې ځای نه چې دی تاسو څه واخلئ د دې ځای نه به تاسو ډیټ اینډ ټایم واخلئ ډیټ به والئ او اوکې به کوئ صحیح ده نو دلته اټومیټ
او د باندې دلته اوکې کې دا ټیپ شو. دغه یو شارټ انفارمیشن د دې ډیټابیس کې چیرته تاسو غواړئ چې دا ډیټابیس ترلاسه کړئ او جوړ کړئ په خپله باندې، نو یو کین ټایپ ا میسج. تاسو مونږ ته یو میسج لیکلی شي کمنټ شکل باندې، په کمنټ کې مونږ ته د دې جواب راکړئ انشاءالله. که ستاسو په کار وي په سر سترګو نو مونږ تاسو ته چې دی د دې طریقه ښودلی شي چې په کومه طریقه باندې جوړیږي او څنګه مونږ دغه نومونه څنګه راوستي دي دلته دا څنګه راځي، د دې ټولو خپلې فارمولې دي، په هماغه طریقه باندې مونږ څه دي دا ټول راوستي. دغه یو شارټ ریویو د سمارټ خیاطي او رخ پلورنځي د شارټ ډیټابیس د رخ پلورنځي دپاره او خیاطي دپاره چې مثال جامې ګنډي. نو دغه یو شارټ ریویو به تاسو وګورئ، که چېرته مو خوښه شي نو موږ سره په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ او موږ نه غوښتنه وکړئ انشاءالله ډېر لږ وخت کې به په دې باندې کار بیا موږ شروع کړو. ډېره زیاته مننه. کور او ودان ښه ورځ ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.